د سپوږمۍ راډیو قدرمن اورېدونکو سلامونه ستړي مه شئ. وخت 3 بجې شوې په مه راګرځوم د دې ساعت خبرونو ته. د امر روغتیا وزارت خبر ورکړی چې دغه وزارت وزیر نور جلال جلالي هند ته د خپل سفر په ترڅ کې د یاد هیواد د درملو د کارخونو او اتحادیو له مسؤلینو سره کتلي دي. سرچینې ویلي چې په دې کتنه کې افغانستان ته په مناسبه بیه د معیاري درملو د وارداتو د درملو په برخه کې د پانګونې او یو شمېر نورو موضوعاتو په اړه خبرې شوې دي. نور جلال جلالي هندي پانګوال په افغانستان کې د درملو په سکتور کې پانګونې ته هڅولي او زیاته کړې ده چې د اسلامي امارت لومړیتوب په مناسبه بیه معیاري درملو ته د خلکو لاسرسی دی. په ورته مهال هندي پانګوال هم د افغانستان د درملو په سکتور کې پانګونې او هر از همکارۍ ته چمتووالی ښودلی دی. د ملګرو ملتونو د بشري استوګنې پروګرام نن په یو خپاره کړي پیغام کې خبرداری ورکړی چې په ټول افغانستان کې په ځانګړې توګه په غیر رسمي میشت ځایونو کې د کثافاتو مدیریت خورا مهم دی. یاد پروګرام ویلي چې د کثافاتو مدیریت ته بې پامي د خلکو روغتیا اغېزمنوي. د ملګرو ملتونو د بشري استوګنې پروګرام زیاته کړې چې دا ننګونه په ښاري غیر رسمي میشتو ځایونو کې ډیره ده. یاد پروګرام د سالمو ښارونو او ټولنو د تضمین لپاره په دې برخه کې پر هڅو ټینګار کړی دی. د لغمان ځایي چارواکو ویلي چې دغه ولایت په کرغوی ولسوالۍ کې د څه باندې 21 میلیونه افغانیو په لګښت د یو سوداګریز او استوګنیز مارکیټ د جوړولو چارې پیل شوې دي. د کرغوی ولسوالۍ ښاروال خالد شریفي رسنیو ته ویلي چې دغه سوداګریز او استوګنیز مارکیټ د کرغوی ولسوالۍ اړوند سرخکانو سیمه کې د یادې ښاروالۍ له پراختیايي بودیجې څخه د 21.5 میلیونه افغانیو په لګښت جوړیږي. او د بلخ ولایت ځایي چارواکي وایي چې د مزار شریف ښاروالۍ له لوري د څه باندې 12 میلیونه افغانیو په لګښت د دشت شور کانال د رغولو چارې بشپړې او ګټې اخیستنې ته سپارل شوی دی. د مسؤلینو په خبره یاد کانال 400 متره اوږدوالی 1.8 متره سور او 1.5 متر لوړوالی لري چې چارې یې د یونپس دفتر په مالي ملاتړ د 12.5 میلیونه افغانیو په لګښت بشپړې او ګټې اخیستنې ته سپارل شوی دی. قدرمن اوریدونکو دا و د دې ساعت خبرونه تر بیا ښې چارې.